د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د سندرې ژغورنې تحریک لخوا احتجاجي غونډه شوې او دوی غوښتي چې پښتو سندره د وژغورل شي او د بدنامولو څخه د خوندې کړی شي. د سیمې خبريالانو، هنرمندانو، لیکوالانو، سندرغاړو او د سندرې خوښونکو ځوانانو په ګڼ شمیر کې په دې غونډه کې ګډون کړی و او ویل چې په سندره کې ښکنځل کول د سندرې د بدنامولو په معنی دی، خو دوی په دې سازش مخنیوی کوي. دوی ویل چې موسیقي لوی ارزښت لري ځکه چې د انقلابونو لپاره د خلکو پر راټولولو کې رول لوبولی دی او همدا وجه ده چې د موسیقۍ دشمنانو دلته اول برید په موسیقۍ کړی دی. د احتجاجي غونډه په داسې حال کې شوې چې په وروستیو کې داسې سندرې مخې ته راغلي چې پکې ښکنځلې شوي یا ناوړه توري کارول شوي دي. د احتجاجي ناستې د ګډونوالو په خبره د پښتنې سیمې هنرمندان وخت په وخت د بریدونو لاندې راغلي او د وطن په پرېښولو مجبوره کړی شوي دي او اوس د موسیقۍ د بدنامولو لپاره د موسیقۍ سره تعصب لرونکو قوتونو هم دغه د سندرې په جامه کې د ښکنځلو عمل پیل کړی دی د دې لپاره چې موسیقي په پښتنه ټولنه کې نور بدنامه شي. د مدني ټولنې فعال حیات پریغل اوویل اوس اکثره سټوډیوګانې داسې جوړې شوي چې د کوڅې څخه یو کس په 1500 روپو راولي او داسې سندرې پرې ریکارډ کړي چې هغه په یو حال کې د اوریدو وړ نه وي. هغه وویل که زموږ د داسې عمل مخنیوي ونه کړو نو اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او دغه سندرو په جامه کې به ښکنځلې د هر پښتون نغري ته ورسیږي چې دا به د موسیقۍ نه د کرکې سبب وګرځيږي. یو د ګالې نه یا د بازور نه یو سړی روان سي 1500 روپے ورکو سندرې بدنامولو پورا ترتیب جوړ کو چې په سندره باندې صابو فتوا هم ولاږي، په سندره باندې صابو کتغنینا ولاږي او سندره د بندیز طرف ته لوړ شي. سندره د یو وطن د ترقۍ د پرمختګ نشانی دو او میجو همیشه ور سره ویلوړي. شاعر حاجی رفعت الله اول چې باید شاعران لیکوالان د داسې کړنو خلاف ګام واخلي. بازاري شاعران چې هغه د شاعرۍ د سپکولو هڅه کوي باید د هغو اصلاح وشي. هر شاعر ته دا پچار دی چې دا په ادب شه نه په چار دیواری شه نه داسې شعر او شاعري وکړو چې د میجا د کوم د پوره د ترغیب او د همت ذریعہ وګرځي، نه کېدا چې میجا توسه دی د بل عزت سره لوټاو کوي. د احتجاجي ناستې یو بل ګډونوال او د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي شوکت عزیز وزیر اوویل سندره د امن نښه ده، سندره انقلابونه راولوي، سندره فکری روزنه کوي. همدغه پرونی سندره د موسیقۍ خلاف یو لوی سازش شوی دی. هغه وویل چې چرته هم د شر خورولو لپاره لاره هوارول کیږي نو اول برید په سندره او په هنرمند کیږي. د هغه په خبره د سندره د لپاره تیار شوی چې د موسیقي سره تعصب لرونکو خلکو لوري چې هم د دې د لارې پښتنه ټولنه کې ټوله موسیقي د تنقید لاندې راولي او د موسیقۍ نه د خلکو کرکه وشي. هغه وویل د دوی د سندره ژغورنه تحریک صرف تر نن احتجاج نه دی محدوده، مخکې به هم کار کوي. سندره به ژغوري او د پښتون وطن د ټولو لیکوالانو، شاعرانو، هنرمندانو نه هیله لري چې د سندرې په ژغورنه کې به چټک ګامونه واخلي. د هغو کنځلې د لارې به خلک هڅه کوي چې ټوله موسیقي ټارګټ کړي، ولې چې موسیقي همیشه ټارګټ شوې ده، هنر همیشه ټارګټ شوی دی په دې وطن باندې. نو موږ دلته ملګري سره راټول یو د سندرې ژغورنه کوو، دا وایو چې هنرمندان درانه دي، سندره درانه ده او موسیقي درانه ده، نو په هر حال به د سندرې دفاع کوو ولې چې سندره یتیمانه ده. بل خو د بنو پولیسو مشر ډي پی او وسیم ریاض ویلي د هغه په لارښوونه د میراخیل پولیسو د سندرې لیکونکی محمد جمیل نیولی او د ویونکي او چرته چې دا سندره ریکارډ شوی د سټوډیو مالک پر ضد هم مقدمه درج کړې شوی او ضربه ونیولای شي. عدنان بیٹنای، وی او ای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.